مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. د افغانستان برښنا شرکت له لوري د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم په اساس د چارو د لاشه سمون او ډاډمنې برښنایي خدماتو وړاندې کولو او اداري چارو کې بشپړ سمون په موخه د یاد شرکت عملیاتي ریاست لپاره انجینر صفی الله احمدزی او تجارتي ریاست لپاره مولوي عبدالرحمن رحماني او معاون یې مومن بسمل وټاکل شول. د نوي رئیسانو پیژندنې غونډه کې د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام حکم ولوست. محترم انجینر صفی الله احمدزی فرزند محمد سرور که به حیث رئیس انرژی جدید آن وزارت محترم تعیین است، تبدیلا در بست 2 قدم 1 به حیث رئیس عملیاتی د افغانستان برښنا شرکت به عوض محترم مولوی عبدالرحمن رحمانی. 2. محترم مولوی عبدالرحمن رحمانی فرزند ملا راز محمد رئیس عملیاتی تبدیلا در بست 2 قدم اول به حیث رئیس تجارتی برښنا شرکت به عوض محترم مومن بسمل. 3. محترم مومن بسمل فرزند شربت خان در رئیس تجارتی تبدیلا در بست 3 قدم 1 به حیث معاون تکنیکی ریاست تجارتی از تاریخ صدور نامه هذا به شما و اداره مربوطه برښنا شرکت اخبار گردید. ورته مهال د دعوت الارشاد ریاست رئیس شیخ حبیب الله حنفی صاحب غونډه کې شرکت کوونکو ته په خطاب کې وویل: الله رب العزت چې دا څومره نعمتونه راکړي د قرآن او د حدیث دپاره راکړي، چې په دنیا کې څومره متاع څومره نعمتونه راکړي، دا ټول د دې دپاره چې د دین خدمت په پې کوو، ترجیح به آخرت ته ورکوو. دغه راز د برښنا شرکت مالی او د عمومي ریاست سرپرست رئیس مولوي محمد رسول جواد خپل وینا کې داسې ویل: په دغه راغلي نظام کې هر یو باید ځان رهبر احساس کو، د خپل ادارې د خپل ټولنې رهبر. کله مو چې هر یو ځان رهبر احساس کړو نو ځان مو مسؤل احساس کړ، د خپل مسؤلیت په وخت کې به بیا موږ تاسو ان شاء الله ناغېړي نه کیږي. بل خوا د برښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینر صفی الله احمدزی بیا داسې وایي: زه د اسلامي امارت مشرانو څخه مننه کوم چې بیا هم ماته دا مسؤلیت را په غاړه کړ. ان شاء الله تعالی تعهد ورکوم، عهد کوم چې په دغه ریاست کې به نه تنها لکه پخوا بلکې له هغه نه چې څونه زما په وجود کې توان وي ډیر به کار وکړم. د غونډې په پای کې رئیسان خپلو ریاستونو ته ور وپېژندل شول.